نه لاندې راوغورځېده. نو دا ورور یې ورسره روان و کرد ابن علقمه. نو چې هغه راوغورځېده نو د کرد ابن علقمه وی تعس ابعد، تعس ابعد، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. نقل کفر نه باشد. دوی نبی علیه السلام ته زه بس اخیرې نه ویم، خو نبی علیه السلام ته اخیرې وکړئ. داسې دي شي د ده د لاسه موږ دا د کړېږو او دا د ورور مې مشر راوغورځېده. نو چې د کرد دا خیرې وکړي نبی علیه السلام ته نو واضح شوی او دا خبره یې ورته ثابته کړې وه چې الله رب العالمین یو دی، عیسی علیه السلام د هغه مور دا اله نشي کیدی او نبی علیه السلام د الله رب العالمین د طرف نه مبعوث شوی دی، پیغمبري ولا الله ورکړی دا، رسالت ولا الله ورکړی دی. دا ورته باقاعده په دلایلو باندې ثابته شوې وه. خو دا خلک عیسایان د مال او د اولاد او د کبر او د غرور په وجه باندې دې حد ته رسېدلو چې دوی انکار وکړه. د دې د وجې انکار وکړه، د مال او د جلال او دقه شان د غرور او د تکبر د وجې. نو بیا الله عذاب هم بیان کړی چې دا عذاب ولا الله ورکړي. خو چې د دوی د حق نه انکار و خالص مخلص د مال او د اولاد دپاره او داسې چلو شو چې دقې وخت کې دوی کله را روانو نو یو واقعه هم پیښه شوه. واقعه داسې پیښه شوه چې دوی کله د نجران نه را روان شو یمن اړخ نه، نو په لاره باندې را روانو. نو تاسو ته ما ویلو کو تاسو ته یاد وي چې دا کسانو دي کې تقریبا 12 سردارانو او په هغې 12 کې 3 غټ سردارانو چې په هغې غټ 3 کې یو ابو حارثه و، کو تاسو ته یاد وي ابو حارثه ابن علقمه. نو دی په یو قچر ناسو، په یو اس قچر خر باندې ناسو او دا را روان دي. د سره د ده یو بل ورور دو کرد ابن علقمه، دا د ده ورور و، دی هم ورسره را روان. نو چې په لاره باندې راتلل نو د ابو حارثه په کوم سورلی ناست دی، دغه اس باندې ناست دی، نو هغې اس تیندک وخوړه. نو چې تیندک یې وخوړه نو د ابو حارثه د سورلی نه لاندې راوغورځېده. نو دا ورور یې ورسره روان و کرد ابن علقمه. نو چې هغه راوغورځېده نو د کرد ابن علقمه وی تعس ابعد، تعس ابعد، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. نقل کفر نه باشد. دوی نبی علیه السلام ته زه بس اخیرې نه ویم، خو نبی علیه السلام ته اخیرې وکړئ. داسې دي شي د ده د لاسه موږ دا د کړېږو او دا د ورور مې مشر راوغورځېده. نو چې د کرد دا خیرې وکړي نبی علیه السلام ته نو د ابو حارثه د مشر ورور وله په دې خولې یو شړق ورکړه. وی تعس امک، وی مور دې هلاکه شه او مور د باندې بوره شه. تا نبی علیه السلام ته خیرې وکړې او تا هغې کس ته خیرې وکړې کنځل وکړل چې هغه د پیغمبرانو سردار دی، هغه د پیغمبرانو نه یو اوچت پیغمبر دی او د هغه بشارت حضرت عیسی علیه السلام ورکړی دی چې د نبی علیه السلام دا صفت ورته دی. ابو حارثه شروع که کرد ته، نو کرد ورته وی خدای دې غرق که، نو بیا په ایمان ولې نه راوړی چې تاسو دومره د هغه دومره صفت بیانوئ او چې د پیغمبرانو نه پیغمبر دی، د مرسلینو نه مرسل دی پیغمبر دی او د ده بشارت حضرت عیسی علیه السلام په تورات کې ورکړی دی او داسې حق او سچ یې منې، نو دا جګړو له ولې راځئ، د ایمان پې ولې نه راوړئ؟ ایمان پې راوړه. فما یمنعک، تا څه به شي منې کوي وانت عالم، او تا ته پته ده، نو تا څه شي منې کوي چې ته د ده باندې ایمان نه راوړې؟ دومره حقانیت او صداقت یې منې، سره د هغې نه تا ته علم دی او ته په هغه باندې ایمان نه راوړې، دا څه شیز به نه یې کړې؟
کوم شي سته منې کړی. نو دا ابو حارثه ورته وایي دقې وخت کې ورته وایي وایي موږ له چې دا عیسایانو دې سردارانو دومره مال او دا دومره جاه و جلال یې راکړی دی نو دا به بیا چرته ځي دا خو بیا موږ نه ځي کو چرته موږ دې ومنو په ده باندې ایمان دوړو. دا دومره سهولیات او دا دومره مراعات او دا دومره مال او دا دومره جیدادونه دا خو موږ له د خلاف چې لګیا یو راکړي دي. نو دا منو چې دا حق دی خو د مال او د اولاد او د غرور او د جاه او د جلال د وجې په ده باندې ایمان نه وروړو. نو بس کورس خو دقلته و هر څه ورته وغورځول وایي تاسو راځئ او نیغ راغې د قرورې دا کشر روی راغې مدینې منورې ته په رسول الله مبارک ایمان راوړه او دقه ابو حارثه ورسره دقه دا وکړه چې موږ د مال او د اولاد د وجې ایمان نه راوړو نور دی حق او سچ دی. نو الله رب العالمین ورته دې ایاتونه کوي چې په مال او اولاد به څوک دا مال او اولاد خو ستاسو په کار نه راځي پوټیم په کار نه راځي او اولئک هم دا خو ستاسو به د دقې د دې چې نه منې نو دا مال اولاد چې تاسو ډېر شي نو څه پې خشاک د اور یې خشاک د اور او الله به د دنیا کې د دې عذاب درکړي او په جهنم کې به مرله د دې آخرت کې به هم درکړي. ولې داسې الله کړي نه دي لکه وګوره آل فرعون وګوره یا د هغې نه مخکې وګوره چې د دقې مال او د جلال د وجې هغوی د کبر او د تکبر او د باچاهۍ د وجې هغوی ایمانونه نه راوړل نو ما سره څه چل وکړه. نو دې آیات کې الله رب العالمین نو دا خو د قرآن خدا لوی شان دی او مقام دی چې د قیامت د ورځې پورې دا دغه دی. ډېر خلک اوس د مال او د جلال او د اولاد او د دنیا د لږ ذهن دپاره د حق راکراوي نه د حق سره مقابله نه کوي کنځلې راته نه کوي دا لږ شان د دنیا د اوچتوالې لږ شان د دغه ښکاره به حق وي او تا سره به مخامخ په هغې باندې صرف د دنیا د جاه او جلال دپاره چې دې به ما له دنیا راکړي او دې به داسې کړي او دې به داسې کړي. اوس دا د الله رب العالمین شان دی چې دا په هر وخت کې داسې خلک دی خو الله وایي کوي دی که نه ستا د حق مقابلې ته دې راځي که نه ولې الله وایي ما له به راځي نه څه اور یې ځای دی اور ځای الله دې موږ او تاسو وساتي. نو دقه الله رب العالمین دې ایاتونو کې د دې خبرې بیان کړي. ان الذین بشکا کسان کفرو چې کافران دي لن تغنیا هرگز با حسبا پکار را نشي پنفرا نشي بچپن کی عنهم د دوینا اموالهم د دوی او مالونه ولا اولادهم د دوی اولادونه من الله دا الله نه شیئا پټیا نبه دا مال او نبه دا اولاد دا الله نه بچ کی یعنی دا عذاب نه بچ کی. وَأُولَئِكَ أَهُمْ دا خلق هم وقود النار خشاک د جهنم دی خشاک د جهنم ځکه الله رب العالمین با جهنم چې کله بلیا جهنم چې کله بلی نو په دلو باندې به نه بلی په کویله باندې به نه بلیا په کویله او په دلو باندې او په پټرولو باندې به نه بلیا نو په څه باندې به بلی وقودها الناس والحجاره د جهنم خشاک دا خلق دی او کانی دی علیها ملائکة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون بلی بے سوکا بلی بے آغا فرشتیا چی دیر سختی دی لا يعصون الله رب العالمین داغوی د زلنه دا رحم غماده استدا د رحم غماده استدا او چې الله وتعالى ورکه عذاب نو لا يعصون الله ما امرهم پټیم د الله رب العالمین نافرمانی نه کوي خدای هم ساتي الله. نو اولئک دا خلق باهم وقود النار خشاک د جهنم وی کدأب آل فرعون لکه حال لازمه کدأب لکه پشان دا آل فرعون چې فرعون او داغه قوم الله رب العالمین څنګه غرق النار يعرضون عليها غدوا وعشيا او بیا الله رونیول لاندې ته اور دی د پاسم په اور دی وقودها الناس والحجاره او بیا الله رونیول لاندې ته اور دی د پاسم په اور دی. وعدة للكافرين دا وعده د کافرانو دپاره دا وعده د کافرانو دپاره. وعدة للكافرين دا وعده د کافرانو دپاره. وعدة للكافرين دا وعده د کافرانو دپاره.
والذین او اغا خلق من قبلهم چې د فرعون نلوان دیو الله رب العالمین اغم غرق کړله. نو مال اولاد پسې مه کېږه، حق پسې شه. کذبوا بآیاتنا دوی تکذیب کو زمنګ د آیاتونو، فاخذهم الله بذنوبهم نو رونیول الله تعالی پس وجه په وجه د ګناهونو د دوی ګناهونه کولو، نو فاخذهم الله رونیول الله تعالی بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی. او چا رونیول؟ کم ذات رونیول؟ والله الله رب العالمین شدید العقاب ډیر سخت سزا ورکوونکی دی. یا الله مونږ وساتې، اللهم لا تجنب. نو دغه جهنم بیا ځای دی او دوی ته ووایې چې څومره نافرمانې ای د دوالو جهان سردار ستا کوي، څومره ستا کوي او څومره د حق پرستو کوي. الله رب العالمین به په دوی باندې تا غالب کوي یو ځل، او دوی به راجم کی په جهنم کې. جهنم کم ځای دی؟ نو بیا ورته ګورئ. قل للذین، قل ای د دوالو جهانو سردار ووایه للذین کسانو ته کفرو چې کافران دي، کو یهود دي کو نصارا دي او کو د مکې دقه قریش کافران دي، ستغلبونا ډېر زر دی چې کمزوري به کړی شی تاسو، وتحشرون را جمع بشئ الی جهنم جهنم ته. جهنم کم ځای دی؟ وبئس المهاد جهنم هغه ناکاره ځای دی، وبئس او ناکاره ځای دی المهاد دقه ټکاله دقه ځای جهنم ډېر ناکاره ځای. خدای ته موږ او تاسو ساتي. نو څنګه به په موږ باندې را دغه شي، نو بیا یې ورته د بدر یو مثال ویلی، دا به انشاءالله سبا بیا ووایو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.